اے د پښتو ژبې طوطي او سخنور شهزاده، اے د نیازک او د عجز د زړګي سر شهزاده، اے د پښتو ژبې طوطي او سخنور شهزاده، اے د نیازک او د عجز د زړګي سر شهزاده، د ادب د مملکت یې نازولی نازبین چې خپل جنون در نه ټیکاو نشي او تر شهزاده. ضرب په دې سیمه د سپرلو سندرې واورې، اے د وطن خاورې، اے د وطن خاورې. ضرب په دې سیمه د سپرلو سندرې واورې، اے د وطن خاورې، اے د وطن خاورې. ستا د عظمتونو ترانې په لر او بر کې دي، نښې په خیبر کې دي. ستا په اننګو کې د سپرلي رنګونه ټیل کوي، حسن پکې سیل کوي. ځکه مې بیتانه په بل چا زړه راټولیږي نه، سترګې مې مړیږي نه. ستا هره ذره مې په سینه پورې نیولې ده، غېږه مې پې ښکلې ده. ستا په تورو تورو غرونو سپینې سپینې واورې، اے د وطن خاورې، اے د وطن خاورې. ضرب په دې سیمه د سپرلو سندرې واورې، اے د وطن خاورې، اے د وطن خاورې. اوس مې په مازغو کې د شعور رڼا راغلې ده، لاره مې ټاکلې ده. ستا کوڅې به ټولې په بڼو باندې جارو کما، ګرد به دې دارو کما. ستا په ننګ ناموس باندې به خپلې وینې توی کما، غېږې دې را لوی کړمه. زه به هر غاصب له د سینې بندونه پرې کما، شونډې به دې سرې کما. چرې هم زما د بې ننګۍ خبره مه اورې، اے د وطن خاورې، اے د وطن خاورې. ستا دا شاړې دشتې به په خپلو وینو ګل کړمه، کاڼي به دې ښکل کړمه. ځان به ستا د حسن د نازونو ثناخوان کړمه، نوم به دې روښان کړمه. خیر دی که په ځان باندې راجوړ د خاورو څلی کړم، ملک خو به ښاغلی کړم. خیر دی که په ځان باندې راجوړ د خاورو څلی کړم، ملک خو به ښاغلی کړم. ستا خړه څېره به په رنګونو مرغوزار کړمه، ټول به دې ګلزار کړمه. ته د اباسین د ترنم سندرې نه اورې، اے د وطن خاورې، اے د وطن خاورې. مهرباني عبدالرحیم روغاني صاحب یو شعر ویلی دی او ټول تاریخ په هغه یو شعر کې دننه پروت دی. ذبیح هغه چاته وایي چې حلالول کوي، او مذبوح هغه څه ته وایي چې حلالېږي. وایي چې ذبیح په الله اکبر ویل. دا شعر چې منیر صاحب ما په وړاندې ځل واورېدو نو زما او د حنیف قیس دواړو د سترګو نه اوښکې لاړې. ذبیح به الله اکبر ویل، مذبوح به الا الله. ذبیح به الله اکبر ویل، مذبوح به الا الله. دغه قیامت ته خدای ستا هغه قیامت نه رسېدو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه به ستاسو توجه غواړم، مختصر خبرې کوم او دې نه. خوشحال خان بابا فرمایي چې شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی. شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، نه د هر یوه وږسترګي د کنګال. شعر کار یا د سالک یا د مالک دی، د عاشق دی، د دردمند دی، د ابدال. او د هغه شاعر دانې وشه په ژبه چې د شعر دردانې پلوري په مال. شاعري د الله تعالی د طرف نه یوه ورکړه ده. انجینیر او ډاکټر او پروفیسر او وکیل او دا خو په محنت باندې جوړیږي، شاعري په محنت نه کیږي. شاعري په محنت نه کیږي، شاعري د الله تعالی د طرف نه ورکړه ده. او چې په چا باندې پخوا چې به کله بادشاه وفات شو نو د هغه ښار ټول خلک به یو میدان ته راووته او یو مرغۍ وه، د هغې نوم و همایون ورته ویه مرغه ته، د بازونو یو قسم دی. هغه یې راپرېښود چې د چا په سر به کېناست هغه به باچا شو. نو دا شاعري داسې څیز دی چې دا الله تعالی چاله دا ملکه ورکولو مخته، بس د هغه په سر هغه شاهین کینې، هغه هما کینې او هغه باچا شي. یو ورځ زمونږ یو محترم مشر نواب علي خان یوسفزی صاحب د هغه په کلي کې غم شوی و، د هغه په خپلوانو کې
نو سعد الله جان برق صاحب او عبدالله جان بسمل صاحب امین الله داودزی صاحب دا ملګري ټول تلیو او زه نه وتلی نو ما تپوس کو د دوی نه چې یاره که د نواب علي خان صاحب د کلي لاره که ښایي چې خپل ګاډی بوځم او که ښه نه وي نو چې په پرایویټ ګاډي کې لاړ شم نو برق صاحب راته وایي د نواب علي خان یوسفزي صاحب د کلي لاره دومره خرابه ده چې زما په بس کې سپلی شلېدلې وه نو ستاسو په ناسته باندې ستړي شوي یې لږ وخت دی بس مختصر خبرې زما را بس نور څوک نشته مطلب چې ټول ملګري پوره شوي دي نو ما عرض کو چې شاعري چې ده د الله تعالی هر چا له نه ورکوي او زمونږ اوتر خان چې دی اوتر شهزاده چې دی دا ستاسو د مملکت یو بادشاه دی د شاعرۍ چې هغه الله تعالی په فضل و کرم کړی دی او هغه ته یو داسې زړه ورکړی دی یو داسې روح ورکړی دی چې هغه د خپل ولس نه د خپل چاپېرچل نه د خپلو حالاتو نه د خپلو واقعاتو نه په ښه ډول باندې خبر دی او د خپل درد هغه خواږه په مونږ پیرزو کوي تاسو ګورئ د ښه شاعر نښه دا ده چې هغه به د خپلو خلکو ترجمان وي هغه به د خپل دور ترجمان وي که دی د خپل دور د خپلو خلکو د خپلې علاقې د خپلو فصلونو د خپلو مارغانو د خپلو ځناورو د ښایسته اوازونو نه او د خپلو دریابونو د خپلو آبشارونو او د خپلو دردونو نه نه خبر نو دی زما شاعر نه دی دی په هوا کې لګیا دی نو شاعران چې دي دا زموږ د دردونو ترجمان دي زموږ د وختونو ترجمان دي شاعري یو داسې امانت دی چې دا په هر دور کې تاسو وګورئ نو تاریخ کې درباري لیکوالان راغلي دي درباري تاریخ یې لیکلی دی خو شاعر چې څه لیکلي دي هغه چې څه لیدلي هغې سره د خپل زړه دردونه شامل کړي دي په خپلو خولو په خپلو وینو او په خپلو دردونو کې هغه غلي دي او بیا یې تاسو ته وړاندې کړي دي دا کوم حالات چې په زموږ په دې ټوله سیمه تېر شو چې په سوات کې خاص کر تېر شو نو په هغې باندې عبدالرحیم روغاني صاحب یو شعر ویلی دی او ټول تاریخ په هغه یو شعر کې دننه پروت دی ذبیح هغه چاته وایي چې حلالول کوي او مذبوح هغه څه ته وایي چې حلالېږي وایي چې ذبیح په الله اکبر ویل دا شعر چې منیر صاحب ما په وړاندې ځل واورېدو نو زما او د حنیف قیس دواړو د سترګو نه اوښکې لاړې ذبیح به الله اکبر ویل مذبوح به الا الله ذبیح به الله اکبر ویل مذبوح به الا الله دغه قیامت ته خدای ستا هغه قیامت نه رسېد بني آدم حلالېدل دغه شعر زموږ نه دغه تاریخ ټول خوندي کړی دی نو دا شاعران چې دي دا زموږ نمایندګان دي او ښاغلی حکیم صاحب اوتر چې دی هغه په ډېر کم عمر کې ډېر غټ درد لري او د دغه درد دا خواږه چې دي دی په لفظونو کې په خیالونو کې پیرزو کوي د ښه شعر نښه څه وي د ښه شعر تاریخ چې موږ کوو نو داسې چې په هغې کې به ښه خیال وي په هغې کې به ښه ژبه وي ټیک ده په هغې کې به یو زبردست قسمه پیغام وي هنر به یې پکې ټیک ده او د ټولو نه زیات په هغې کې به جذبه وي نو چې په هغې کې ژبه وي هنر وي خیال وي او جذبه سره شامله شي نو د چا سره د جذبې د مالګه لږه زیاته وي نو هغه شاعر زیات مقبول شي لکه زموږ سره په پښتو کې د ټولو نه زیات ترسکون شاعر چې دی نو اجمل خټک دی اجمل خټک چې دی نو هغه د ترقي پسند شاعرۍ د ټولو نه لوی شاعر دی او هغه چې څه ویلي دي نو هغه رنګ چې دی چې څوک جدید او ترقي پسند ادب تخلیق کوي نو په هغه باندې به د اجمل صاحب اثر خامخا وي څوک چې د غزل د ښه لیکلو دعوه کوي نو په هغه باندې به د حمزه صاحب اثر خامخا وي او څوک چې د جمالیاتو خبره کوي او څوک چې د ولسیت او د مقامیت خبره کوي نو په هغه باندې به د غني خان اثر خامخا وي دا هغه ټرینډ سیټر شاعران دي شاعر هغه چې په خپل رنګ کې
شعر ولیکي نو هغه مقبولیت مومي او چې د بل چا په رنګ کې لیکي نو بس د بل چا په رنګ کې دیم رنګ شي نوي خیالونه نوي رنګونه نوي څیزونه چې پیرزو کوي نو زموږ شاعر دی او په اوتر کې جدید رنګونه ښکاري شاعري هغه وخت پته لګي چې 30 کاله تیر شي 30 کاله پس د شاعر د مقام اندازه کیږي دې کې نه کیږي دا چې د ناوې چې د مخکتنه ده که نه نو خلک چې ناوې ووایي نو هر څوک یې تعریف کوي بیا خو ناوې وروستو بیا پته لګي چې جنګ ببره څومره ده او ناوې قابله څومره ده پخلی وله څومره ورځي د کور کارونه څومره ورځي نو ناوې په کتو کې ډېره ښایسته ده دا به اوس ورو ورو پته لګي چې د نور کتابونه راځي ژوند دې تېرېږي خو د دې نه اندازه کېږي چې وړمپی قدم یې ښایسته دی تاسو اکثر ګورئ په دې ډرامو کې چېرته څوک داسې سسپنس غوندې کېږي نو پکې شرنګ شرنګ څوک را رواني یا پکې مطلب خپل قدم پکې ښایي صرف چې قدم وښایي نو ده صرف موږ ته قدم ښودلی دی چې هغه ښایسته دی خپې ښایسته دي ظاهره پس په ورو ورو پته لګي چې نور څنګه ښایسته دی بله دا ده چې زموږ دا ځوانان شاعران چې دي خاص کر دوی ته ډېره موقع ده موږ به پخوا چېرته په کال کې به یوه یا دوه مشاعرې په ټي وي وې یا به په ریډیو وې په هغې کې به موږ رالو او خلکو به راته ټول کال یادول چې فلانی شعر دې ویلی و ایوب صاحب ته به یاد هغه زمانه وه او فلانی نظم دې ویلی او اوس خو د هر چا په جیب کې ټي وي او ریډیو خپل پراته دي چې څنګه نشر کوي او کوم ځای ته نشر کوي اعلی معیاري ادب چې دی هغه تخلیق کول چې دي اوس ډېر ګران شوي دي دا یې وجه دا ده چې فیسبوک کې خلک د یو بل په رنګونو کې رنګ کېږي څوک د یو په رنګ کې لګوي څوک د بل په رنګ کې لګوي نو کوشش کوئ چې خپل رنګ وساتئ او معیار وساتئ کچه څیز چې دی ملګرو ته اوروئ ټنګوئ د هغې نه پسې بیا وړاندې کوئ په هغې باندې به تاسو هم عزتمند کېږئ ژبه به هم عزتمند کېږي او قام به هم عزتمند کېږي زه مبارکي ورکوم ښاغلي اوتر ته او څو شعرونه به ته ووایم هغې سره به خبرې راټوله کړم او زمونږ اعظم صاحب چې دی هغه به ما ته وایي تقریب کار یعنې ته تقریبونه راجوړوې نو زمونږ د تقریب کار دا خطاب چې دی دا زه ورکومه پروفیسر ګورنوید ته چې اوس تقریب کار دی اول خو یو دوه شعرونه دي د صاحب کتاب دپاره ای د پښتو ژبې طوطي دلته مې ولیکل ای د پښتو ژبې طوطي او سخنور شهزاده ای د پښتو ژبې طوطي او سخنور شهزاده ای د نیازک او د عجز د زړګي سر شهزاده اے د پښتو ژبې طوطي او سخنور شهزاده اے د نیازک او د عجز د زړګي سر شهزاده ته د ادب د مملکت یې نازولی نازبین ته د ادب د مملکت یې نازولی نازبین چې خپل جنون درنه ټیکاو نشي او تر شهزاده دا لیونتوب چې دی جنون چې کوم څیز ته ویلی کېږي که نه چې نو جنون چې کله څوک سپوږمۍ ته ګوري دا پوره سپوږمۍ چې دی ته چې څوک ګوري نو په هغه کې جنون را پیدا کېږي لیونتوب را پیدا کېږي او دغه جنون داسې دی چې هغه لیونی هغه داسې چې په خپل کار پورې ورنښلي نو خلک ومړه دا څه لیونی دی په یو کار پورې نښتی هغه ته جنون دغې ته مجنون ویلی کېږي چې هغه لکه قیس چې د لیلا مجنون و دغسې دی د خپل کار مجنون دی نو دا شاعران چې دي دا ډېر کم پیدا کېږي چې هغوی په خپل کار اختی مونږ له خدای پاک په غرونو په دشتونو کې اوتر راکړی دی مونږ د میدانونو د ورشوګانو داسې کتونکی چې هغه دا ټوله پښتونخوا چې نه ده ټول کاټلنګ پښتونخوا به اوس ګوري او ټول کاټلنګ چار چاپېره ګوټ په ګوټ کتلی دی سترګه په سترګه کتلی او د هغې نه شعرونه راوباسي په مونږ یې پیرزو کوي نو دا یې په مونږ احسان دی خجی د غزل یو مطلب دی وړوکی نظم به ته وایم یو غزل منیر صاحب سپوږمۍ ده د سیند غاړه ده بهار دی نو اوس وایه مننه جي سپوږمۍ ده د سیند غاړه ده بهار دی نو اوس وایه
تا ویلی وو چې تا سره مې کار دی سپوږمۍ ده د سیند غاړه د بهار دی نو اوس وایه تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی نو اوس وایه او ورځپې هر یو سټیج درته تیار دی نو اوس وایه ورځپې هر یو سټیج درته تیار دی نو اوس وایه بدل کې د رښتیا او دلته دار دی نو اوس وایه مننه جي او زړه ټینګ که سترګې پټې که دا وګڼه تیاره ده زړه ټینګ که سترګې پټې که دا وګڼه تیاره ده منمه چې ډېر ګران درته اظهار دی نو اوس وایه مننه او د سر او زړه خبره وه پیسو ټکوله راغله د سر او زړه خبره وه پیسو ټکوله راغله چې حسن دې راوړی تر بازار دی اوس وایه د سر او زړه خبره وه پیسو ټکوله راغله چې حسن دې راوړی تر بازار دی نو اوس وایه او زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو په تا پسې د ټول کلي آزاد نو اوس وایه او د ګټ د پاسه کښېنه یا قربان او یا کزار شه د ګټ د پاسه کښېنه یا قربان او یا کزار شه ګودر دی او چینه ده او چینار دی نو اوس وایه مننه جي او دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې سپینګیري عباسي نه نن دې وار دی اوس وایه دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې سپینګیري عباسي نه نن دې وار دی نو اوس وایه او دا یو او دغه دوه شعرونه دي چې زړه مې راټول وی زړه مې راټول وی څه خفګان مې نه وی زړه مې راټول وی څه خفګان مې نه وی ارمان مې دا دی چې ارمان مې نه وی او ما به د چا سترګو ته ژوند تېروو ما به د چا سترګو ته ژوند تېروو پخوا به مړم چې که جانان مې نه وی